هرکلی درته وایو. الکوزی صاحب خیر راغلی، خدای مو راوله. درویش تورنی صاحب وایي چې بیا نه توره پورته شي او نه سر په وینو رنګ شي، چې بیا نه توره پورته شي او نه سر په وینو رنګ شي، بادره دغه جنگ دی د وطن آخري جنگ شي، او چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي به لالونه شي او دا بوټي به لونګ شي. د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي او پاک نامه له دولت ساز ټیم څخه د ښاغلي محمد ابراهیم الکوزي په مشرۍ د ژمنې او عمل ټاکنیز ټکټ ملاتړ غونډې ته ښه راغلاست. خدای مو راوله، قدمونه مو زموږ پر لیمو. د ژمنې او عمل ټاکنیز ټکټ د هېواد حساسو او نازکو شیبو ته په کتو سره د ملي ګټو، آبادۍ، وطن دوستۍ او د ګران وطن افغانستان د خیر په پار دا وپتېله چې پر روانو ټاکنو کې د دولت ساز ټاکنیز ټکټ څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړي. ښاغلی ولسمشر، ډاډ درکوو چې د ژمنې او عمل ټاکنیز ټکټ به مو د بریا تر هسکه ورسوي او د ولسونو په پراخ او غوڅ ملاتړ به یو ځل بیا تاسې قدرمن د واک پر ګدۍ کښېنوي. یاد ټاکنیز ټکټ د ولسونو په لاس جوړ شوی او د همدې ولسونو په پاکو رایو بې ساري ملاتړ او مینې له امله به سیالي ګټو او په ګډه به د هېواد آبادۍ، سولې، پرمختګ او ځان باسیاینې پر لور چټک او ګړندي ګامونه پورته کوو. زیات وخت مو نه نیسم، اوس هم د غونډې په پای کې قاري صاحب صبغت الله لبیب ته په خورا درنښت بلنه ورکوم تر څو د کلام پاک د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره زموږ غونډې ته لا ښکلا او پرتمینتوب ور په برخه کړي. قاري صاحب لبیب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاک الله خیر. از جناب قاری صاحب جهان سپاس و حالا هم از همکاران بخش تکنیکی خود تقاضا به عمل می آید که سرود ملی را به نشر بسپارد و از تمام شما صمیمانه تقاضا به عمل می آید که به پا بیستید.
له خپلو درنو تخنیکي همکارانو څخه په مننې اوس هم د غونډې لومړی ویناوال د ژمنې او عمل ټاکنیز ټکټ دروند رهبر او د ولسونو سړی ښاغلی محمد ابراهیم الکوزي ته په خورا درنښت بلنه ورکوو تر څو خپل ملاتړ له همدې سټیجه له دولت تاسې څخه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول کې د ټولو نه مخکې د افغانستان جمهور رئیس او د افغانستان د ریاست جمهوری نومان ډاکټر صاحب محمد اشرف غني او جناب رئیس صاحب د کمپاین داودزی صاحب او زما اول معاون صاحب خدیجه غزنوي او دوم معاون صاحب ډاکټر سمیع کیانی او محترم دریم معاون صاحب لنګري صاحب زما ټول معاونین هم راسره جناب رئیس صاحب موږ ټول راغلي ټولو قدرمنو محترمو مشرانو ځوانانو خویندو او ورونو ته السلام علیکم. بیا خدای مو راوله. نن یې افتخار بولم چې دا دروند مسؤلیت مې ادا کړي. نن په دې باندې وصایم ډېر به نن زه د خوشحالۍ او ښه خوب ولرم چې یو ډېر دروند مسؤلیت په تاریخ کې زما پر اوږو باندې فروت و. نن مې په مسؤلانه ډول باندې د افغانستان د پخواني د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غني حمایت کوم او هغه ته سپارم دا ټول مسؤلیت او حمایت یې کوم. د حمایت لپاره راغلي یو او در سره ولاړ یو. حمایت یې کوو زموږ ټول ټکټ او زموږ ټول محترم کاندیدان دغه معاونین او نور کاندیدانو سره مې هم خبرې کړي خو خیر د شپې تر څه وخته پورې چې د هغو سره به مې خبره برابره شي انشاءالله هغه به م راولم درته. زموږ د کاندیدانو پر شورا باندې خوله ورشېده نو اوس هغه خبرې چې کوم کاندیدان یادوو نو ملي ګټې وې. جناب ډاکټر صاحب شخصي هدف مې نه و. که شخصي هدف مې وای مخته کړم. دا وخت ایجاب کوه چې زه باید راسم او ستاسو سره ملګری شم. دلته د صلح خبره ده. دلته د افغانستان کې 18 کاله زامنتونه کښل شوي دي. موږ اردوی ملي قرباني ورکړې ده. موږ خپل نظامي ځواکونه قرباني ورکړي دي. موږ هره ورځ د اردو سربازان قرباني ورکو. موږ باید په واقعي ډول باندې قرباني ورکو. اما قرباني مو ورکړه. د افغانستان د ولس لپاره درېدلي وو. د ولس په مقابل کې مو شخصي قرباني ورکړه. د ملي ګټو په خاطر باندې زه راغلم ستا حمایت مې وکړي. رئیس صاحب جمهور ډېر خوشحاله یو چې راغللو او ستا سره یو ځای شولو. هر وخت چې تا د افغانستان د ولس خدمت کوه موږ به دې څنګ ته ولاړ یو. اما که دې د ولس خدمت نه کوه بیا مو لار درسه جلا ده. هو بیا مو لار درسه جلا ده. زموږ سپین ږیری موږ چې هره خبر کوو دلته مخامخ درته زموږ مشر یې زموږ سپین ږیری مینایس موږ ورته په دې سنتي جامې کې مې یو دغه لرو یو مسؤلیت لرو. هغه دا دی چې د سپین ږیري باید موږ ټوله قدر وکړو. اما زموږ مشر یې زموږ سپین ږیری د سپین ږیري فیض د مشر فیض باندې درته ګورو در سره ملګري. خو نن چې درته راغللو یو لک واره دې مبارک شه د افغانستان آینده رئیس جمهوریه. دا د افغانستان ولس واوري. که څوک غواړي چې د افغانستان آبادي پسې ګرځي. که څوک غواړي چې د افغانستان اوبه مهار کړي. که څوک غواړي چې افغانستان آینده سوکاله و آباد و آرام واوسېږي او یو ښه پایداره دوامداره صلح ولري باعزته صلح ولري نو موږ دا غږ ورته کوو چې راځي چې موږ چې دا قرباني ورکړه راځي ډاکټر صاحب اشرف غني ته رایه ورکړي. په ګډه باندې به ورسره ملګري یو. دی مخته موږ په پسې ستا در چتر لاندې ستا در مشرتوب لاندې موږ په دې وطن کې ژوند کوو او ستا در مشرتوب لاندې در سره ملګري یو. د سولې په باره کې هم در سره ملګري یو. څنګ پر څنګ دې درته ولاړ یو. فقط تاسې موږ ته امر کوئ. ډېرې اضافه خبرې نه کوم اما خبرې انشاءالله راځي. نورې ورځې هم لرو در سره په کنفرانسو کې ملګري یو.
په هر ځای کېږي بس غږ نور باندې کوي د داودزی صاحب د غږ کوي فقط هغه د کمپاین کې په هر ولایت کې موږ خپل کومک او مرسته کوو زموږ محترم معاونین صاحبان ټول د ستا حمایت مو اعلان کوي بس موږ دغه ټکټ دی د ټول ملګري دي ټول په اخلاص باندې درته راغلي او په اخلاص باندې درته زحمت باسو خو که څوک غواړي بیا د افغانستان پر ولس باندې غږ کوم موږ ډېرې مشورې وکړې پس له ډېرو مشورو څخه مو دغه تصمیم ونیوی پس له ډېرو مشورو څخه اما زموږ داسې یو ټکټ دی دا زموږ مدیریت دی دا زموږ دوستان ټوله یو ځای په اتفاق په یووالي باندې راغلو ستا حمایت مو وکړي پر ټولو باندې غږ کوو چې ډاکټر صاحب غني ته رایه د افغانستان خیر و ثبات ته رایه ډاکټر صاحب اشرف غني ته رایه د افغانستان آینده راتلونکي ته رایه موږ دې حمایت کوو په مېړانه دې حمایت کوو په کلکه دې حمایت کوو در سره ملګري یو په ډانګ هم در سره ملګري یو ما غږ کوه نور دې حمایت کوو مننه شکر قدرمنو هیوادوالو همدا ګړی د ژمنې عمل ټاکنیز ټکټ رسما د دولت جوړونکو ټیم څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ نه بشینن برن بشینن قدرمنو دوستانو تاسو کښېنئ چې تر څو رئیس صاحب وینا کوي نو هغه به هم وینا وکړي تاسو ورته غوږ شئ بسم الله الرحمن الرحیم ډېر قدرمند حاجي صاحب الکوزی محترم غزنوي صاحب کیاني صاحب لنګري صاحب ټول حاضرین خویندې ورونه تمام حاضرین مجلس وطندارای عزیز اول د بشریت د ستر پیشوا تحفه در وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ښه راغلاست په لیمو راغلاست په خیر راغلاست د وطن د خیر دپاره راغلی کور مو ودان لومړی زه مننه کوم اول تاسې د ژمنې او عمل له ټیم نه مننه کوم چې ځان هم کاندیدان کړم دا یې دې دپاره و چې ولسواکي بې له دې نه چې خلک میدان کې داخل سي او خپل نظریات د زړه خواله طرح شریک نه کړي ولسواکي په پښو نه درېږي دوم په قوت باندې تاسې او معاون صاحبان په بحثونو کې ګډون وکړه ملي بحث ته تغییر ورکړه دې کې غنا راوړله قیمتي افکارم وړاندې کړل زه د زړه له کومې نه تاسو له اشتراک نه او ګډون نه مننه کوم ځکه ډېره مهمه خبره دا ده چې هر افغان باید وطن مطلق خپل وګڼي او که درد ونه لري سیاست میدان کې نه داخلیږي تاسې درد لرئ او د دردو د حل لاره وړاندې کوئ دا وطن ته زه خیر ګڼم سوم مشوره‌ای وسیع کردیم اوضاع را سنجیدیم و در لحظات بسیار حساس کشور تصمیم گرفتین که دوام رایتان در حمایت از تیم دولت ساز است و نمایندگی تیم دولت ساز از هر کدامتان و جمعتان تشکر میکنم و چهارم فیصله تان به اساس منافع ملی بوده هیچ وقت منافع شخصی مطرح نبوده تاسو او ټول معاون صاحبانم د دې ملي دریځ لپاره زه واقعا د زړه له کومې نه مننه کوم تاسې عزت تاسې حیثیت ساتن تاسې وقار ساتنه موږ ته فرض العین ده او انشاءالله تعالی تاسې په ملاتړ باندې به په غوڅه توګه وګټو تاسو ته مبارکي درکوو نه ګټو ځکه نن له پرون نه توانمندتره سو او بل سبا به
انشاءالله توانمندتر یو او شپږم د میزان کې به ولس د افغانستان تاسو په غوڅ ملاتړ باندې موږ ته د لوی امانت راکړي او د امانت په ادا کولو کې به ټوله په ګډه مخکې ځو. موږ تاسې تګلاره یوه ده، ټول ولس سوله غواړي او سولې ته هم به زړونه خلاصوو هم به ماغزه په کار اچو، ځکه هم د زړه خبره ده سوله، ځکه که زړه پاک نه وي او نیت پاک نه وي چل ول پکې راځي. په سولې کې موږ چل ول نه لرو، واضح مشخص ژمنه لرو چې دې وطن ته سوله راوړو. تلپایه سوله، باعزته سوله، جنګ ګټونکی نه لري. د سولې ګټونکی د افغانستان ولس ده، نه حکومت نه طالبان. دا د ولس ګټه ده، موږ د ولس ګټه تامینوو. په جنګ کې څوک ګټونکی دی؟ شهیدانو ته څوک ځواب ورکوی شي؟ بربادي څوک غواړي؟ جوړول هم پکار دي انشاءالله تعالی په دې لاره کې، او سوله بې له ژور اصلاحاتونه د حکومت په دستګاه کې له کلي نه نیولې تر ریاست جمهوري پورې نه راځي، ځکه باید یو د خدای جل شانه په باندې یو مسؤول حکومت چې یو مسؤول ولس ته خدمت وکړي. نو لاره نه بیلیږي، انشاءالله تعالی لاره ګډه ده او یوازې ما باور دا ده چې خنډونه پیدا شول بیا تاسې باندې ناره کوو چې حل یې کوي. بیا هم د زړه له کومې نه له خویندو له ورونو نه له ټول حاضرین د مجلس نه او په خاصه توګه جناب حاجي صاحب الکوزی له تاسو نه، له محترم نګ غزنوي صاحب نه، کاني صاحب نه او لنګري صاحب نه، ټول نه مننه کوم. انشاءالله تعالی اوس به ګټونکي یو او پس له هغه نه به سره کینو چې څنګه وطن ته خدمت وکړو. تل دې وي افغانستان او ژوندی دې وي د ژمنې او عمل ټیم. په خیر اوسئ. جناب رئیس صاحب په بخښنه سره ځینې ځانګړې تحفې دي. اوس هم ښاغلي محمد ابراهیم الکوزي ته جي صاحب والي ته همدغه راز لومړی مرستیالې خدیجې غزنوي ته بلنه ورکوم چې د ویاړ لومړی د ولسمشر محمد اشرف غني پر سر کړي. تاسې په ویاړ چکچکې وکړئ. د چکچکو موضوع هم نشته. قدرمنو دوستانو تاسې په ویاړ چکچکې وکړئ. قدرمنو دوستانو همدا شیبه ولسمشر محمد اشرف غني د ژمنې عمل ټاکنیز ټکټ لومړی مرستیاله ته د ویاړ پړونی ور په اوږو کړ. قدرمنو دوستانو زموږ غونډه په رسمیت پای ته ورسېده.